د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الله فغان هرکلی کوم. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا پارچاوۍ مخنیوي په موخه یې له 18 شرکتونو سره د 4000 میګاواټه برېښنا د تولید تړونونه لاسلیک کړي دي. محرومو سیمو ته د برېښنا رسونې په دوام د میدان وردګو سیدآباد ولسوالۍ اونخې درې حکیم خیلو سیمې ته د برېښنا رسونې پروژې چارې شاوخوا 80% پرمخ تللي دي. د یاد ولایت برېښنا ریاست مسؤلین وایي د دغه پروژې په پلي کولو سره به 1200 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د بګرام زندان د عمومي وضعیت ارزولو ترڅنګ له زندانیانو سره خبرې کړي دي. مولوي عبدالسلام حنفي د زندان مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د اسلامي شریعت د احکامو په رڼا کې د زندانیانو حقوق په بشپړه توګه مراعات او د لازمو اسانتیاوو تامین ترڅنګ د بندیانو ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جګړیزو ګډو زده کړو قماندانۍ څخه 95 تنه منصوبین فارغ شول. دفاع وزارت د سیمه ییزو قطاعاتو او قلو اردوګانو 95 تنه منصوبین د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قماندانۍ اړوند د BMU چې ملي دستګاه له 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو څخه وروسته فارغ شول. اسوسییټډ پریس د غزې روغتیایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تېره ورځ په غزه کې د اسرائیلي رژیم په بریدونو کې لږ تر لږه 9 فلسطیني وګړي شهیدان شوي دي. په دې شهیدانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. او وروستی خبر همدا چې د امریکایي ځواکونو مرکزي قماندانۍ سینټکام اعلان کړی چې اردن کې د امریکا په الرزق پوځي اډه د ایران د بالاستیک او بي پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 2 پوځیان وژل شوي او یو بل نادرکه دی. د سینټکام د معلوماتو له مخې په دغه بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي هم دي. قدرمنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.